موږ تاسو باید په دې باندې د دې نه وروسته کار وکړو چې خپل تعلیمي او تحصیلي نظام د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د دنیا د غوښتنو سره برابر یو نظام یو تحصیلي نظام ولرو تر څو زموږ تاسو شاګردان زموږ تاسو محصلین د اسلامي روحیه په څنګ کې په دنیوي تعلیم باندې هم په پوره معنا باندې سنبال د افغانستان اسلامي امارت هیڅ کله داسې نه دی چې د هغوی توجه به یوازې دیني علومو ته وي یوازې شرعي علومو ته به وي بلکې د افغانستان اسلامي امارت دې ته متعهد دی چون د افغانستان اکثریت ټولنه مسلمانانه ټولنه ده اسلامي زده کړه اسلامي تعلیم به په سر کې قرار لري دا د موږ تاسې ضروري علم دی راباندې فرض عین دی ولې د اسلامي علومو د زده کړې تر څنګ به موږ تاسې په خپلو مکاتبو کې په خپلو پوهنتونونو کې خپلو شاګردانو ته خپلو محصلینو ته عصري تعلیم هغه که د طب په بخش کې وي که د انجینرۍ په بخش کې وي که د اقتصاد په بخش کې وي که د ادبیاتو په بخش کې وي په هر بخش کې به موږ تاسې خپلو شاګردانو خپلو محصلینو ته به تعلیم ورکوو تر څو زموږ تاسې افغانستان د اسلام په رڼا کې په عصري علومو باندې هم سنبال او د دنیا سره سیال وګرځېږي